د کابل په صنعتي پارکونو کې د جوس او لبنیاتو نوې تولیدي فابریکه جوړه شوه. د اسد وصال په نوم په دغه تولیدي فابریکه کې د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پانګونه شوې چې ملایي، پنیر، کوچ، جوسو په برخه کې تولیدات لري او په 24 ساعتونو کې د 2000 ټنو تولیداتو ظرفیت لري. د اسلامي امارت مسؤلینو دغه فابریکه د هیواد د آبادۍ لپاره مهمه وبلله. د یادې فابریکې له مسؤلینو او صنعتکارانو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. خصوصي سکتور ته اطمینان درکو چې موږ د ستاسو سره په همکارۍ کې په ګډ خدمت کې تاسو ته د آمادګۍ اطمینان درکو په دې بنیاد باندې چې موږ وکولای شو د خپل ملت خدمت وکړو او د خپل اقتصاد په پښې باندې ودرو. نور هم کار اسانه کو تر څو پر موږ هیوادوال داسې خوشحالي سره ژوند تیر کړي. کلمات تجار ده، صنعتکار ده، د ما هیوادوال ده چې هغوی ته یو قسم تکلیف نه وي. دغه فابریکې مسؤلین وایي چې زرګونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره کړو او تولیدات به مو په خپل هیواد کې مصرفیږي او منځنۍ اسیا ته به یې هم صادر کړو. د تولیداتو ساحه ټول هیواد دی چې پیران په 10 ولایتونو کې نمایندګي فعال دي او په پلان کې ده چې د نورو ولایتونو ترڅنګ منځنۍ اسیا ته پراختیا پیدا کړي. دې ملک نه به خپلې پیسې نه وباسو، خپل ځوانانو لپاره به کار پیدا کوو او دا به د یو وارداتي چې په تیر حکومت کې تقریبا 2 میلیارد مونږه واردات لرل، دا به د تولید طرف ته بیاو او دا به د صادراتو طرف ته بیاو او په خپل ملک کې به خودکفا کېږو. انشاءالله دا به زمونږ شعار وي. قاچاق مخنیوی کوو او د صنعت پرمختګ په اوسني شرایطو کې یوازې همدا ده چې موږ د بیروني قاچاق مخنیوی وکړو. اوس مهال د پل چرخي اړوند په صنعتي پارکونو کې شاوخوا 1580 تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د ښه کیفیت لرونکي توکي تولیدوي.